چې بهون کې او مهربان ذات دی ټیچران صاحبان ناست دي د صدر صاحب په اجازت برته یو دوه شعر او بیا به یو غزل ووایم چې یوه لحظه چې بې له تا شي زړه مې وار نه کوي یوه لحظه چې بې له تا شي زړه مې وار نه کوي او راته په چغو جاړي تا غواړي قرار نه کوي په کومه ورځ چې دې په څنګ کې رقیب ووینمه په کومه ورځ چې دې په څنګ کې رقیب ووینمه او په هغې ورځ مې ګله زړه او ذهن کار نه کوي او اوسني ښکلي ټول دوه جبې دي د دې له وجې اوسني ښکلي ټول دوه جبې دي د دې له وجې اوس یو عاشق په معشوقي باندې اعتبار نه کوي او اوس مصطفی ته سینګار مکه وارسې پریښي اوس صبر شوی دی د ښکلو کاروبار نه کوي او یو شعر به یو غزل به راته ووایم چې چا د محبت په نوم خانې بیلي او چا د محبت په نوم ځوانې بیلي چا د محبت په نوم خانې بیلي او چا د محبت په نوم ځوانې بیلي څو شیخان یې سمې لار ته واړول څو شیخانو خپلې دیندارې بیلي څو شیخان یې سمې لار ته واړول څو شیخانو خپلې دیندارې بیلي او چا په جوارې کې ګټه وکړله چا په جوارې کې ګټه وکړله چا پکې د خور د غوږ والې بیلي او چا پکې په تش لاس خاني ومونته او چا پکې د پلار نکاح ډی بیلي چا پکې په تش لاس خاني ومونته او چا پکې د پلار نکاح ډی بیلي او چاته د ژوند لاره کې ملګري شوي چاته د ژوند لاره کې ملګري شوي او چا په رقیبانو خاپیرې بیلي او زړه قسم دی ماتې صبر کړی وي ما د مصطفی په شاعرۍ بیلي اخري یو دوه شعره ته وایم چې یو ملګري ووایي هغه به وایي خبرې لنډې او اوږدې مه کوه راغاړي وځه بس ګیلې مه کوه خبرې لنډې او اوږدې مه کوه او راغاړي وځه بس ګیلې مه کوه او کمک له ځان لري پرې رنګ وسیزه ما درته ویلي و نشې مه کوه او منم چې ما باندې مین یې بلا خو د چا مخ کې اشارې مه کوه او تا زړه کې ډېر ځای کړه ته چا ځای نه کړي بس دې اوس نورې یارانې مه کوه او راتامزولي بیا نامه اخلي ستا راتامزولي بیا نامه اخلي ستا او په ګودرونو تماشې مه کوه او مصطفی زه به ستا قسمت کې نه وم ډېره یارېږم خیرې مه کوه مهرباني